الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. تر حمد صلات او سلام وسته د پیغمبر د پیژندلو دلایل دا سنه د چې هر څوک د نبوت دعوه وکړي د خبره او بلنه به منلی شي. البته نبوت ځینې شرطونه لري چې د هغې په رڼا کې موږ د پیغمبر شخصیت پیژندلی سو. لومړی د نبوت د مدعي روڼ شفاف او مثالي شخصیت. د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې پیغمبران عادي اشخاص نه بلکې معصوم او سپېڅلي خلک وو. جسمي ښکلا، اخلاقي ښایست لکه سخاوت، شجاعت، درک او پوهه به یې له وره ښکارېده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ژوند شفاف او په ټوله مکه کې تر نبوته پورې په امین مشهور او له نبوت نه وروسته هم ولسونو په اعتماد کوه. روڼ شفاف او مثالي ژوند یې درلود. دویم د پخوانیو پیغمبرانو تصدیق او په تیرو آسماني پیغامونو کې ذکر. یهودیان او نصرانیان د رسول الله راتلو ته منتظر وو. په تورات او انجیل کې د ده د راتلو صفاتو یادونه سوې وه. دریم د پیغمبر معجزې. معجزې د پیغمبر د صداقت او رښتینولۍ دلیل دی. د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې الله تعالی پیغمبرانو ته معجزات ورکړي وو. د رسول الله زر معجزات دي او ستره معجزې قرآن عظیم الشان دی. څلورم پیغام او بلنه. دې ته باید وکتل سي چې د دین جامع او هر اړخیز او د بشر د ټولو ستونزو د حل برنامه له ځانه سره لري که نه، له علمي موازینو او عقل سره برابر ده او که نه. قرآن نړیوال پیغام د ټول بشریت لارښود او د بشر د ټولو ستونزو حل تر قیامته پورې پکې موجود دی. له عقل سره برابر دی، معقول دی او په عقلي موازینو باندې استوار دی. پنځم د دعوت کیفیت. لازمه ده هغه وخت او ځای ته وکتل سي چې پیغمبر پکې څرګند شوی. د خلکو علمي، اعتقادي، اخلاقي، سیاسي او اقتصادي وضعیت، اړتیا، د دعوت اصول، ثبات او روحیات او د هغه د ژوند ټول اړخونه باید مطالعه سي. آیا ځان غوښتونکی او که شهوت پرست او که مال دوست، امانتداري او پاکلمني څنګه وه؟ چټل انسانان، حرام خواره، مفسد انسانان الله تعالی د پیغمبرانو په توګه نه انتخابوي. امام الانبیا په ټول بشریت کې ستر انسان او د لوړو اخلاقو او لوړ شخصیت خاوند و. شپږم ملګري. د هغو ملګرو ته لیدل پکار دي چې آیا ترڅنګ شتمن، زورور، دنیا غوښتونکي، ناپاکه، مفسد افراد راټولو او که پاکزړي، نیکان، صالحان او د ښې سابقې وګړي. د پیغمبرانو ترڅنګ چټل خلک نه وي بلکې پاک انسانان دي، روڼ ژوند لري او سپېڅلی ژوند لري. اووم د پیغمبر پالیسي. په دروغو د نبوت مدعیان شهرت، مقام، ثروت او مال ته رسېدل غواړي. له هر رنګ فریب څخه ځان نه ساتي. البته د نبوت د رښتینو مدعیانو هدف د انسان له بندګۍ او اسارت څخه د بشریت خلاصون، د بشریت ازادي، په ټولنه کې د عدل ټینګښت او له سرکشانو طواغیتو سره مبارزه تشکیلوي. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پالیسی ثابته وه. هغه په هېڅ حالت کې د اسلام دښمنانو ته له تنزل نه کار نه ده اخیستی. انبیا علیهم السلام باثباته او ستر شخصیتونه یي. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک.